السلام علیکم دوستانو. په پرونی میچ کې محمد رضوان داسې کارنامه چې ټول دنیا ته حیران شو. په پرونی میچ کې محمد رضوان داسې څوکلو چې ټول پښتنو مسلمانانو زړونه وګټل. تقریبا د لاس میچونو کول نه بعد محمد رضوان اخر کار د جوړۍ د لوګو پروموټ کول نه انکار وکړو. څنګه چې تاسو پته په پی ایس ایل کې چې څومره هم ټیمونه دي د پېښور زلمین علاوه د دې ټولو ټیمونو په شټونو باندې د جوړۍ لوګوګانې لګېدلې، خو په پرونی میچ کې محمد رضوان د ټولو مسلمانانو زړونه وګټلو او دغه جوړۍ د پروموټ کول نه انکار وکړو او دغه لوګو چې کوم دی په پټۍ باندې پټکله تاسو لیدلی شئ. د ټول ملتان سلطان په شټ باندې د ورلد 777 دغه لوګو لګېدلې ده چې دغه تاسو لیدلی شئ چې دا جوړۍ و لوګو ده او په دې کې شرطونه وهل کېږي او دا کار په اسلام کې مکمل حرام دی. په دې ټاپک باندې یو څو ورځې مخکې ما هم ویډیو کړی و. ما پکې ویلو چې څومره هم پښتانه کې لالیان دي نو دوی ته پکار دي چې خپل شټون نه جوړای د لوګوګانې ختم کړي. محمد رضوان تر اوسه پوری پاته نه و چې زما په شټ باندې جوړای د لوګو لګیدلې ده، خو بیګاغه خبر شوی چې دا جوړای و لوګو ده. نو محمد رضوان اچانک د میچ په دوران کې په خپل شټ باندې دغه پټۍ اړولې او تاسو بلیدلې وي او دغه لوګو لګول نه انکار کړی و. څنګه چې تاسو پته د لیجند لیګ میچونه هم شروع دي په کې د ایشیا لاینز کپتان شاهد افریدي دی او بل ورځ شاهد افریدي هم د جوړای د لوګو پروموټ کول نه انکار کړی او د خپل شټ نه جوړای هغه لوګو ختم کړی و. محمد رضوان یو برین انسان دی. محمد رضوان د جوړۍ د لوګو پروموټ کول نه انکار وکړو. نو د نور پښتنو کې لالیان ته پکار دي چې خپل شټون نه دغه لوګوګانې ختم کړي. د پی ایس ایل په تاریخ کې محمد رضوان یو داسې لوبغاړی جوړ شو چې د جوړۍ د لوګو لګول نه انکار وکړو. محمد رضوان یو داسې برند دی، یو داسې انسان دی چې موږ څومره هم صفات وکړو نو دا به کم وي. کوم په پی ایس ایل کې محمد رضوان د کپتانۍ په حواله سره خبرو وکړو، د بیټینګ په حواله سره خبرو وکړو، د کیپینګ په حواله سره خبرو وکړو، نو یقینا محمد رضوان واقعي او کمال انسان دی. محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې واحد لوبغاړی دی چې د کرکټ سره سره دین اسلام هم د ډیر نږدې نه فالو کوي. محمد رضوان یو ډیر سیده ساده او ډیر عاجز انسان دی. پر روان ژوند کې وته نور هم کامیابی غواړو. د لاهور کلندر په شټ باندې چې کوم لوګو لګیدل 1x بیٹ او د ملتان سلطان په شټ باندې چې کوم لوګو لګیدل ورلد 777 نو تاسو په یوټیوب په ګوګل په هر څه کې تاسو سرچ کولای شئ. دا چې کوم دی جوړای غاټي ویب سټ دی، غاټي کمپنیان دي. نو پرې کې لوبغاړو ته څه ګناه نشته ځکه چې لوبغاړو له پکار دي چې دغه لوګوګان خپل شټون نه صرف ختم کړي. نور پرې باندې ذمہوار د پی ایس ایل فرانچایز مالکان او پاکستان کرکټ بورډ دی. د محمد رضوان په شان لوبغاړي باندې موږ له فخر پکار دی او پکار دی چې نور یې هم سپورټ کو ځکه چې محمد رضوان د کرکټ سره سره دین اسلام هم ډیر د نږدې نه فالو کوي. تاسو هم د محمد رضوان مینوال یې نو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او په کمنټ سیکشن کې محمد رضوان د فارس الفاظ ضروری ولیکئ. نو دا زمنګ نه ویډیو د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زمنګ یوټیوب چینل او پیج فالو کول مه هیروئ. بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.